په پنجشیر کې د نښتو زیاتوالی 20 تنه وسلوال طالبان د مقاومت د ځواکونو په کمین کې ووژل شول. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې د پنجشیر د ځواکونو په کمین کې 20 طالبان وژل شوي دي. د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسیم نظري په یوه ټویټ کې لیکلي چې د یکشنبې په ورځ د جوزا په لومړۍ نیټه د طالبانو ځواکونو غوښتل د رخه ولسوالۍ په حصارک سیمه کې د ملي مقاومت جبهې په پوځي اډه برید وکړي، خو د مقاومت جبهې د سخت کمین سره مخ شول. د نوموړي په وینا په برید کې تر 20 زیات طالبان وژل شوي دي. نظري د ملي مقاومت د جبهې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو هلته ځایي سرچینې وایي چې طالبانو نن سهار د رخه ولسوالۍ په حصارک سیمه کې د مقاومت جبهې پر پوځي قرارګاه له څو لوریو بریدونه پیل کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. طالبانو تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.